الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعزیزو یو پوښتنه کړې ده چې دلته ډېر کسان په لمانځه کې په ګوتو ټکان کوي، د دې شرعي حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو په لمانځه کې په ګوتو ټکان کول خو مکروهي تحریمي عمل دی چې په لمانځه ولاړ وي قصدن په ګوتو ټکان کوي، او که یو څوک د لمانځه څخه بغیر په ګوتو ټکان کوي نو دلته دوې وجې دي. یوه وجه دا ده که دا ګوتې ستړي سوي وي یا درد کوي یا بعضې ګوتې په دې ټکانو اموخته وي چې ټکان ورباندې ونکړي یا ګوتې مړې وي دردمنې وي، نو که بیا ټکان ورباندې وکړي د دې عذر په وجه څه مشکل نه لري، پروا نه لري. او که هسې لوبې ورباندې کوي ګوتې درد هم نه کوي ستړي هم نه وي، نو علماء کرام لیکي چې بیا مکروهي تنزیهي عمل دی و حلال کار ته جایز کار ته نږدې عمل دی، خو تقوا دا ده چې پرهیز ورنه وسي. رد المحتار اول جلد 642 صفحه، حاشیة التحتاوی اول جلد 208 صفحه، الفتاوى الهندیه اول جلد 106 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.